د کابل پوهنتون د بېلابېلو پوهنځیو څخه شاوخوا 2000 فارغ شوي محصلانو د فراغت مراسم ونمانځل شول. د لوی جرګې د خیمې په تالار کې په همدې تړاو ځانګړي مراسم جوړ شوي وو چې یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د ملي دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیران د دغه مراسمو ځانګړي ګډونوال وو چې په ټولنه کې د دیني او عصري زده کړو د ارزښت په اړه ویناوې وکړې. ټول علوم که دینی دي که عصري دا ټول یو د بل سره تړلي دي. دا ټول د انسان د اصلاح، د انسان د ښه زندګۍ تېرولو او د انسان د صحت په دغو چارو کې دي. دغه فرصتونو نه تاسو استفاده وکړئ، افغانستان خودکفا کوي، په خپلو پښې ودروئ، د بل احتیاجۍ نه خلاص کړئ. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وویل چې د لوړو زده کړو د بېلابېلو برخو د لا پیاوړتیا لپاره به نور هم رغنده پروګرامونه پلي کړي. اسلامي امارت د افغانستان په جوړونه کې چې مختلف اړخونه لري، د تحصیلاتو سلسلې ته متعهد دي، ژمن دي، د عالي تحصیلاتو ترقي غواړي. مبارکي په دې معنا نه ده چې تاسو فارغ شوئ. خوشحالي له دې اړخه ده چې موږ تاسو ټولنې ته د خدمت دپاره وړاندې کوو. فراغت مقصود نه ده، خدمت مقصود ده. د یادونې وړ ده چې د لوی جرګې د خیمې لوی تالار د کابل پوهنتون د دغه تحصیلي دورې د فراغت مراسم لا هم رنګین کړي وو چې د فارغ شویو ځوانانو د کورنیو غړو، حکومتي چارواکو، محصلینو او د پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی وو.